زمارونو دنیا کې چې انسانان اوسیږي د یو بل سره حقونه تعلق لري، که پلار دی یا مور د هغې په بچو حقونه دي، که ښځه د هغې په خاوند حق دی، که خاوند دی د هغه په ښځه حق دی، د ګاونډي په ګاونډي حق دی، د رور سره حق دی، د زمیندار او د مالک د نیک یو بل سره حقونه تړلي دي. د انسان باندې چې کوم حق د چا لازم دی د هغې حق به خیال ساتي. نن زه د یو حق ذکر کوم چې هغه د بچو حق په مور او پلار. په بچو باندې چې بچی پیدا شي د هغې په مور او پلار حقونه دي، لکه څنګه چې د مور او پلار په بچو حق دی. ګوره د دواړو طرفونه حقونه دي. که بچی د مور او پلار په حقونو کې کوتاهي کوي، شریعت کې دته عاق وایي، دی د مور او پلار نه عاق او نافرمانه دی. دغه رنګې د بچو په مور او پلار حقونه دي. که مور او پلار د بچو په هغه حقونو کې نقصان کوي او بچو ته خپل حق نه رسوي، د قیامت په ورځ به الله د هغه مور او پلار نه هم تپوس کوي. بچی چې څنګه پیدا شي په مور او پلار لومبې حق یې دا دی، لومبې چې دې ماشوم له په وخت کې بانګ به وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ماشوم پیدا شي خیق وخت کې ورله بانګ ووایه او په ګس وخت کې ورته اقامت وکړي. دا کم چې زمونږ د مانځه اذان دی، پورا اذان. بعضې خلک پکې حی علی الصلاة او حی علی الفلاح نه وایي، او څوک پکې قد قامت الصلاة نه وایي. دا به پکې پوره ویل کېږي. څنګه چې د بانګ د عامو منځونو دپاره مونږ په مانځه کې کم بانګ وایو، او په عامو منځونو کې چې د مانځه دپاره مونږ کم اقامت کوو، همدقسې بانګ په خیغ وخت کې او دغسې اقامت په ګز وخت کې دا چې څنګه ماشوم پیدا شي فوري ولا ویل پکار دي. که په خپله ولا دا بانګ څوک وایي ویلی شي، او که په خپله نی نو چې چاله بانګ ورځي نو هغه باندې دی ولا بانګ ووایي. دا د ده د مسلمانۍ لومبی اواز دی چې د دې ماشوم دی غوږ ته لومبی د الله د لویۍ د الله اکبر او د شهادت د اشهد ان لا اله الا الله او د اشهد ان محمد رسول الله او د منځ او د کامیابی او د الله اواز لومبی رده په دغه وخت کې ورننوځي. بیا چې کله ماشوم ته په خیغ وخت کې بانګ او په غز وخت کې اقامت وشي، بوټي دی ولا ورکي. بوټي څه شی دی؟ زمون خلق د دې پروا نه ساتي. چې ته یو نیک سړی دی وګوري، یو عالم دی وګوري، هغه له یو کجوره ولیږي یا چواره، هغه نیک سړی او هغه عالم دی هغه کجوره په خپله خوله کې وچوپي او بیا د هغه کجوره د ماشوم له په خوله کې کیږي چې د ماشوم د خېټې ته ړومبې د یو نیک انسان لاړې ورداخلې شي. خو پام کوئ کم مولا چې نسواره چې هغه له ونه لیږي چې ړومبې خېټې ته نسوار یا د سیګرټو بین لار نشي. چې خشته ښکلې مزیدار خشته پاکه کجوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د هجرت نه پس دا بی بی اسما ماشوم پیدا شو. بی بی اسما د حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عنه لور وا او د پیغمبر علیه السلام بی بی د عایشه خور وا، خینه چې ورته وایي. د هجرت نه پس لومبې د هغې بچی پیدا شو. نوم یې وله کېښود عبدالله، د پلار نوم یې زبیر دی، خشته ښکلي نوم عبدالله ابن زبیر. نبی علیه السلام لی راوسته، حضور پاک مبارک کجوره راواغشته، هغه په خپله مبارکه خوله کې وچوپله او بیا هغه کجوره د عبدالله ابن زبیر په خوله کې وردننه کړه، هغه وچوپله. لومبې چې د مور د پیو نه مخکې د عبدالله ابن زبیر ګېډې ته کوم شی تللی دی هغه د پیغمبر علیه السلام مبارکې لاړې دي. نو دا ګوټي چې یو نیک انسان یا یو عالم په خوله کې چواره یا کجوره یا بل یو شی وچوپي او بیا ماشوم له خوله کې کېده چې لومبې د خېټې ته د هغه نیک انسان لاړې ورداخلې شي، دا به د دې ماشوم دپاره برکت. بیا د مور خپل پی به ورکې. اوس ډاکټران هم وایي چې د مور پی به ورکې، او د ډاکټرانو نه علاوه مخکې قرآن فیصله کړې ده او دغه رنګې نبی کریم صلی الله علیه وسلم هم دا فیصله ده چې مور به پی ورکړي. که مور پی نه ورکوي د بلې زنانه پی چې کوم ته رضاعي مور وایي، خو د بوتل د پیو نه ماشوم ساتئ.
د بوتل پیو کې ډاکټر هم نقصانات درته ښیي چې دی کې دا نقصان دی دا نقصان دی نه هغه بوتل صحیح صفا کیدی شي او د مور دا پی الله فطري د ماشوم دپاره غذا او خوراک پیدا کړی دی مور دی ول خپل پی ورکوي 2 کاله کم از کم چې مور ته تکلیف نی نقصان وته نه خیږي رسی نو 2 کاله د مور د خپل بچی له پی ورکوي او زمون کتابونه لیکي چې کما مور بچی له 2 کاله پی ورکي دا بچی به الله د ډیرو بیمارونو محفوظ ساتي اومر ورځ باندې په اومر ورځ باندې دې ماشوم لا یو څو کاره پکار دي عقیقه ورته وایي یو څاروی دی حلال کي که چرته هلک دی نو 2 ګډان یا 2 چیلي هغه ګډه او چیلي چې په کم قرباني کیږي یا هغه چیلي چې قرباني پې کیږي هلک دپاره 2 ګډان یا 2 چیلي یا 2 چیلی یا 2 ګډې او د جینۍ دپاره یو چیلی یو ګډ دا یاره که وس ته چا کیږي او که د چا وس نه کیږي غریبانانی نو اسې خیرات تیو کی لږه غوښه دې پخه کی لږه سبزي دې پخه کی لږې روجي دې پخې کی د وس مطابق خیرات تیو کی خو چې وس یې کیږي نو دغه عقیقه ده چې 2 ګډان د هلک دپاره یا چیلې او د جینۍ دپاره یو ګډ او چیلې دا د مسلمانۍ د نبي علیه السلام مبارک طریقه ده د دې وینه به توی کی نبی علیہ السلام فرمایو چې د دې څاروي وینه توی کی د دې ماشوم ډیرې بیمارۍ الله دې وینې تویدو سره ختمې کی زمونږ په وطن کې یو غلط رواج دی وی الکه اومه ولکو 2 توکي راوړی نو پکې لوبیا شي چڼه شي پکې ارهر شي پکې او دا غنم شي پکې او جوار شي د 2 توکي را برابر کې وې خوټ کوي او بیا په کوڅو کې په پلیټونو کې ویشي خدای خبر چې دا رواج دی ښځو د کم دی نه راوستی دی هغه چې ماشوم ته کېږي مونږ چې به واړو که نه نو هغه د چڼې او د لوبیا دانې به هم ترې غونډې کړې او باقي له به ملته ورکړه خوا به مو غورځول خو د ارهرو په دانو څوک څه کوي یا د جینجڼو یا د غنمو دانې څوک څه کوي دا فالتو تاوان دی دا د شریعت حکم نه دی پیغمبر علیه السلام چې مونږ ته کومه طریقه ښولې ده دقه شی دی چې که د ګډ او د چیلي وستې نه کېږي هسې له غوندې خیرات وکړه په 2 ورځ نمبر 1 دویم نوم وله کېده ښکلې مزیدار خشته نوم لکه عبدالله په نومونو کې خشته نوم عبدالله او عبدالرحمن دی د الله بنده د رحمان بنده دا خشته نوم دی یا د صحابه کرامو نومونه وله کېده ابوبکر عمر عثمان زبیر دا د صحابو نومونه دي یا د پیغمبرانو نومونه وله کېده یونس یحیی ابراهیم دا د نوح دا ټول د انبیاء د پیغمبرانو نومونه دي نو یا د پیغمبرانو نومونه یا د نبی علیہ السلام مبارک خشته نوم وله کېده محمد احمد دا خشته نومونه دي یا د صحابو او که جینۍ پیدا شوه نو د بیبیانو صحابیاتو یا د پیغمبر د بیبیانو یا د پیغمبر د لونو یا د صحابو د لونو یا که دغه نی نو خشته معنی والا ښکلې نوم وله کېده مونږ وله څه نوم کېدو ډیرانې هلکه ډیرانې ملا څه نومې خیچنه خیرن خیچن ګونګټه دا څه نومونه دي مونږ د ماشوم تربیت نه دی کړی نه د ماشومانو تربیت مونږ وکړو سبا هم دا ماشوم را لګي په مور هم غزار چلی په پلار هم غزار چلی نه د پلار د حق نه خبر نه د مور د حق نه خبر حضرت عمر فاروق رضی الله عنه یو بابا راغی وی زوی ووالمه هغه ډېر هوښیار و ورشه وی زوی دې راوله چې زوی یې راوسته مخامخ یې ودرو وی دا پلار دې ولې والی دی وی ده مې مور سره جنګ کو دې مې یو څو کوته کو او مور مې یو څو کوته کوواله خدای دې بې خو بس پلار او مور څوک وی ورته وی ولې وی دا خو دې پلار دی او دا دې مور ده وی زه خو دې نه نیم خبر وی زما دې پلار یو تورې ویندې سره نکاح کړې ده او زه ترې پیدا شوم او ما له جعل نوم ایښی جعل جعل په عربیه کې ګونګټ ته وایي ګونګټ پېژنې دا یو بورا دی دا په ګلونو ګرځي یو تور غوندې شوي ګونګټه په دې پوزه باندې سوټې له ډغره ورکوي د سوټې نه ولیبال جوړوي هغې له ډغره ورکوي کرکټ سوټې سره کوي دغې ته جعل وایي وایي ما له جعل نوم کېښودی او ما له کوتک لاس کې را کړی دی چې دا غوا او میخې او دا سره وه او چې جنگ کوي نو یو لمډب ورکوه بل لمډب ورکوه نو زه خو په نور څه نه پوهېږم نه یې راته مونځ خولی دی نه اودس نه زکات او نه صدقه او نه د الله نوم سهار وځم صحرا ته او غوا او میخې رانه مخکې او کوتک مې په اوږی او دغه چلی چې دواړه په جنګ شي یو م وام بل م وام
بیګا چې کور ته رالم غوا میخې مې وتړلې نو مور او پلار مې په جګړه نو خو ما وی چې دا خو هم لکه د میخو څاروغ غوندې جنګ کوي نو کوتک مې اوچت کړ یو مې یو څو ډبه وواو او بله مې څو ډبه وواله دغه راته دی پلار خو ولیدې نو دغه چل هلته څاروو سره هم کوم چې دوی په جګړه شو څو ډبه مې دا موال نو زه خو نه یم خبر ولې دې څه چل دی او د خدای بنده پلار ته وله وایي چې ودې نیسم او یو څو دورې دی دلته کې یو څو هم تا درته ویلې چې د پلار څه حق دی تا دې جومات ته بوتلی دی تا دې استاد ته بوتلی دی دې پلار پیژني مور پیژني د پلار او د مور د حق نه خبر نه دی ده خو دې خو پلار او مور ته همدغه ګوري که نه چې دا سنډا دی او دا میخه ده دا پلار مې غوی دی او دا مور مې غوا ده پلار مې سنډا دی مور مې میخه ده او سنډا او میخه چې په جګړه شي نو په کوتک به دواړه وی نو ته په هغه څپا دی څپی درته ووایي که یو نبی علیه السلام مبارک لا یو سړی راغی زوی ورسره ګوره د حضور پاک مبارک وی ستا څه نوم دی وی زما ظالم وی او سپی ورسره ورشته زوی نه سپی ورسره وی ستا څه نوم دی وی زما ظالم وی دا د سپی دی وی او وی د ده څه نوم دی وی د ده راشد الا ستا نوم ظالم دی ظالم خو ظلم کوونکي ته وی او سپی ته راشد وی راشد هدایت ورکوونکي ته وی چې څوک چاته هدایت ورکوي نیغه لار چاته ښیي نو سپي له د نیغې لارې خاوند نوم کېښود او ځان له ظالم وی دا بدل که دا نوم دی ځان ته راشد ووایه ته به خلکو ته نیغه لار وښیې ته به خلکو ته هدایت ورکې او دې سپي له د ظالم نوم کېده ځکه سپي خو وي ظالمان نو خشته نوم به ږدې نبی علیه السلام مبارک لا یو سړی راغی وی ستا څه نوم دی وی زما نوم عاصوي دی او عاصوي خو هلکه ګناهګار ته وایي دا نوم په ځان مه پورې کوه چې زه ګناهګار یم دا غلط نوم دی ځان له خشته ښکلې مزېدار نوم کېده نو نوم مزېدار نوم اږده خراب نوم مېږده دا ډیرانې دی دا فلانکې دی او دا څه ورته ویل کېږي دا سخا نومونه دا اکثر دا پلاران او دا میندې دي بچو له نومونه روان کي او یا ګاونډي یا دا مشران وله نوم روان کي نو هغه نومونه بیا په دې خلکو باندې مشهور شي او په هغه نومونو باندې یادېږي دا غلط نومونه دي دا خراب نومونه دي نو خراب نوم ځان له کېښودل او بل ته خراب نوم اغشتل دا ګورې سخته خطرناکه ګناه ده خشته مزېدار ښکلې نوم وله کېده که هلکې او که جینۍ وي بل د کافرانو نومونه وله مېږده بعضې خلک لوڼو له او بچو له د کافرانو نومونه ږدي او یا دا مشهور ډمې نه دي ډمې دا چې کم د هندستان او د لندن او د امریکې او د لاور د غټې ډمې خطرناکې د هغې نومونه خپلو بچو له کېښودل لوڼو له دا خطرناکه ګناه ده ته د ډمې نوم خوښې او بچو له ږدې د هغه ډم نوم خوښې او هغه بچو له ږدې د ښکلې عالم یا د پیغمبر خشته ښکلې نوم خوښ کا او هغه خپل بچي له کېده د هغې یو مزېدار یو خشته سر به پکې پیدا شي دریم سر به وله وخورې سر وله خشته مزېدار که هلکې کې جینۍ وي سر به وله خورې او د سر د ویښتو برابر سپین زر به خیرات کې نو چاندي او سپین زر خو دې زمانه کې نشته پخوا به روپۍ د سپینو زرو وې 100-200 روپۍ خیرات کا دا د اومې ورځې یو ذبحه شوه سر خریل شو خشته نوم کېښودل شو او د سر د ویښتو برابر چاندي خیرات کول شي که هلکې او که جینۍ وي دا او که په 9 ورځ دې ونه کړه په 14 ورځ یې وکړه او کنی په 21 ورځ یې وکړه او زه یې راته نښه وښیم چې هلک په کومه ورځ یا جینۍ پیدا شي که هغه د ګل ورځ ده د هغې نه مخکې د اتوار ورځ راځي بس یو ورځ مخکې کوه که دغه اتوار نی بل اتوار کنی بل اتوار کنی بل اتوار کنی بل اتوار که یو سړی ځوان دی زلمی دی زما پلار خو زما حقیقه نه ده کړې اوس هم ځان له پخپله کولی شي خو دې کې دا په 9 ورځ به دا کار وکړي بیا د دې ماشوم له به مور خپل پی ورکوي او دا ماشوم چې څومره لویږي ختنه دی ولو کې سنت چې ورته وایي د سنت دپاره څه خاص ټیم مقرر نه دی خو تر څو چې دا ماشوم لا پر کوټیوالي کې وي نو سنت دی ولو کې ختنه حضرت ابراهیم علیه السلام ته الله حکم وکړو سنت وکړه دا 3 کالو سنت نو بس دار او ترخه راواغشتا او یو طرف ته ځان سنت کړ نو سنت بو کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله سنت کړي پیدا کړو دا ډېر پیغمبران د مور نه سنت پیدا وي
نو که سنت پیدا وي ډېره ښه ده، که نه نو ختنه به وله وکړي او سنت به وله وکړي. اوس هم ډاکټران چې ماشوم ناجوړی وی د زر زر سنت کې. ګوره شریعت په هر څیز کې فایده ده، خو موږ د شریعت حکم ته نه ګورو، د ډاکټر او د لیبارټرۍ فیصلې ته ګورو. بیا دا ماشوم چې څومره لویېږي نو دته بیا دین وښایه، عقل ورته وښایه او اسلام ورته وښایه، مسلماني ورته وښایه، د الله په زور باندې پوهې کا. بعضې ماشومان هوښیاري، حضرت مالک ابن دینار رحمت الله علیه په لاره روانو، ماشومان لوبې کولې، یو رکوټې غوندې ماشوم بچې ځان له ناستې وجاړي. مالک ابن دینار په دې اړه کې سوچ کوي چې ورځمه او دې ماشوم ته ورنږدې کېږم، سلام به م پې واچوم، ځکه د هغه بد عادت و چې دی به په لاره تېرېده، په ماشومانو به یم سلام اچو، په لویو به م اچو. پکار خو دا ده چې ماشوم په مشر سلام واچوي، لیکن که مشر په ماشوم ور وړاندې شو لا ثواب یې وګټه. یاره دې ماشوم له ورځم او سلام پې اچوم، بیا وي هسې نه کنځل راته ونه کي، زه پې سلام اچوم او دې کنځل ونه کي. بیا دې هلکې سوچ کوي راشه د پیغمبر سنت د کنځلو دپاره مه پرېږده، کوي دې کنځل سلام پې واچوه. چې دې سینګور هغه هغه ماشوم ته وایي بچې السلام علیکم. ماشوم ورته څه وایي؟ ماشوم ورته څه وایي؟ ګوره دې ته تربیت یافته ماشوم وایي بابا وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. رحمت الله مور سره زیات کا او برکاته لفظ مور سره زیات کا. مالک ابن دینار پوه شو چې ماشوم خو هوښیار ماشوم دی او پوه قابل ماشوم دی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله. ماشوم خو هوښیار ماشوم دی. وی بچې دا نور واړه لوبې کوي او ته دلته ناستې دې ماشومانو ته ګورې لوبې ولې نه کې؟ وی کاکا زه خو الله لوبو له نیم پیدا کړی، رکوټې ماشوم دی، لوبو له خو نیم پیدا. بچې څه له پیدا؟ وی ما ته مور ویلی دي چې ته الله خپل عبادت له پیدا کړی. قرآن حکیم کې الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. که پیری لو کې انسان دی هغه الله خپل عبادت له پیدا کړی. ما ته خپل مور ویلی دي چې بچې ګورې مونږ الله خپل عبادت له پیدا کړی یو، نو زه خو عبادت له پیدا یم، لوبو له خو نیم پیدا. مالک ابن دینار اوس دې ماشوم سره خوله ګډی چې څه خبرې ترې راوباسم او زه م ورته څه ووایم؟ وی بچې ماشوم خو عبادت ورته معاف دی، ته خو راکوټې ماشوم یې، تا خو الله په عبادت نه کولو نه نیسي، ته خو لا مکلف نه، تا الله نه مکلف کړی په عبادت باندې. وی کاکا جی ما خو د مور او پلار نه اورېدلي دي چې د قیامت یو لویه ورځ را روانه ده او ډېره سخته ورځ را روانه ده او د الله په مخ کې به د هېڅ اختیار نی چې چا سره م څه کوي نو کولی شي. او ما د خپلې مور نه اورېدلي دي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې د قیامت په ورځ به دا خلک ټول تنګ شي، حساب کتاب به نه شروع کېږي. د هغه ماشوم اوس مالک ابن دینار ته قصه بیانوي. دا ماشومان دي، زمونږ ماشومان څه دي؟ الله اکبر، په لوبو پوهېږي، په کنځلو پوهېږي، په سندرو پوهېږي، په ویډیو گیمونو پوهېږي. ځکه هلته داسې ماشومان یې لوڼه ده پوټینې پوټینې چې یو ماته بابا دا موبایل لږ راکړه، داسې پوټینې ده. وایم بچې څه پې کوې؟ وی ګیم پې کوم. دومره پوټې پنځو شپږو کالو لور ده. ای بابا راته کله په ژړا شي څه راکړه؟ ما یې ته واله ته ورکړه چې دا څنګه پې پوهېږي؟ قسم دې مونږ پې نه پوهېږي، هغه په ماشومان پې پوهېږي. دومره پوټې پوټې جنکې په ګیمونو پوهېږي، په کمپیوټر باندې واړه واړه ماشومان کمپیوټرو ته ناست دي او ټچ ټوسې جوړ کړي، په هغې باندې پوهېږي او په دین دې نه پوهېږي. دا ورته مونږ دین نه دی ښولی او دغه څیزونه مو ته ښولی دي. مونږ وله د لوبو سامان راوړو اول ځه ورپسې ته او د دین سامان دې ماشوم ته مونږ چرته کېنښوده چې بچې دا قرآن شریف راواله، دا سپاره راواله، دا قاعده راواله. د پیغمبر تاریخ ورته مونږ بیان نه که چې یاره یو د شپې سملې او ماشومان ځان ته راغونډ کې راشه بچو یو قصه درته کومه او بیا ورته د یو پیغمبر قصه وکړي، د یو صحابي قصه ورته بیان کې، یا د قیامت تر ورځې یو واقعه ورته بیان کې. د ماشوم دا ذهن په دې ماشوموالي کې داسې وي لکه مقناطیس، دا خبره بیا نه هېرېږي. مونږ ته چې باباجي په ماشوموالي کې کومې قصې کړي دي یا والد صاحب یقین کوه چې هغه د کتابونو کې ویلي دي هغه رانه کله هېري چې هغه د ماشوموالي رانه نه هېرېږي. داسې ده که نه ده؟ د ماشوم مثال خو د کولال د خټې دی،
د کولال د خټې نه که منګې جوړی که کوزه ته جوړی که پیالی ته جوړی که چاټی ته جوړی هر شی چې ته جوړی جوړېږي تی دقه د ماشوم مثال دی په دې ماشوموالي کې چې ته څه شی جوړی هغه شی به ته جوړېږي نو وی هغه ماشوم ما ته وایي چې ما د خپل مور نه اورېدلي چې حضور پاک مبارک فرمایي چې د قیامت پر ورځ به خلک تنګ شي حساب کتاب به نه کېږي وی دونه به خلک تنګ شي وی چې الله دوزخ ته مو غورځوه خو د دې میدان نه م لر کا دومره تکلیف دی هر انسان به په خپلو خولو کې څوک د ګیټو پورې څوک د نامه پورې څوک د غوږونو پورې ډوب پراتی د دنیا اوبه بیږي او سطح اواره ساتي د آخرت د انسان خوله داسې نه ده د هر انسان خوله به لکه د جامو هغه پورې ولاړی د هغه نه بل خوا به نه بیږي هر سړی به خپله خوله کې ډوبي نو وی دا خلک به راغونډ شي آدم علیه السلام ته به غونډ شي چې ته د ټول انسانیت پلارې الله ته سفارش وکړه چې رب العالمین دې مخلوق سره حساب کتاب شروع کړي آدم علیه السلام وایي زه دا کار نشم کولی جرګه به وله لاړه شي ولې نشي کولی یاره ما ته الله وی چې بوټي له ګوتې موړه او ما وله ګوتې وړي دي بوټې مې خوړلی دی ما ته وایي چې دا خو تا را پې دنیا ته روستی دي که نه که بوټې له دې ګوتې نه وې وړې نو ته به دنیا ته نه وې راغلی نو دا بچي به دې نو راغلی زه الله سره نشم ویلی ښه مونږ څوک وی نوح علیه السلام له لاړ شی نو دا خلق به په جرګه غون لاړ شي نوح علیه السلام ته هغه ته به وایي چې ته مهرباني وکړه الله ته سفارش وکړه چې رب العالمین مونږ سره حساب کتاب شروع کړي یا دوزخ او یا جنت خو چې دې غم نه خلاص شو نوح علیه السلام به ورته څه وایي وایي زه نشم کولی زما خو خیره کړې ده قوم ته رب لا تذر على الارض من الكافرین دیارا انک ان تذرهم یضلوا عبادک ولا یلدوا الا فاجرا کفارا یا الله چې په دې مخ د ځمکه یو کافر هم جم دی پرې نه دی ټول مړه کا دا ختم کا وایي به چې خال ترې ورته خیرې کولې تبا کول دی اوس وله سفارشونه کې نه نه زه د الله مخکې سفارش نشم کولی خلک به ورته موږ څوک و ابراهیم علیه السلام ته لاړ شي دوی به ځي په جرګه به حضرت ابراهیم علیه السلام ته ورغونډ شي موږ دپاره سفارش وکړه چې الله حساب کتاب وکړي یاره ما نه یو درې خبرې د خولې نه داسې وتې دي چې په هغې یارېږم اگر چې هغه خبرې د دروغو نه دي او نه پیغمبر دروغ وایي لږې یو پوټې ظاهر کې ما ته ځان ښه نه ښکاري چې الله سره وویمه مې راونه نیسي مونږ څوک لاړ شئ موسی علیه السلام ته دوی به راشي موسی علیه السلام ته ورپسې به ګرځي سفارش وکړه چې الله حساب کتاب شروع کړي که ما نه الله تپوس وکړي حالانکې هغه کافر و هغه وخت کې لا موسی علیه السلام پیغمبر هم نو بل د ادب په خیال یې سوک ورکو خو یریږي به مونږ څوک عیسی علیه السلام ته لاړ شئ هغه ته به راغونډ شي زه خدای دپاره مونږ له سفارش وکړه چې حساب کتاب وشي زه خدا نشم کولی ولې زما خو خلکو عبادت کړی دی په دنیا کې اگر چې ما ورته نه دي ویلی او خلکو کړی دی نو که الله ته مخامخ شو ما ته دا ورته تا ویلی دي نو دا خو ډېره ګرانه خبره ده مونږ څوک وی نبی علیه السلام آخر زمانې پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ورشه وی دا ټول خلک حضور پاک مبارک فرمایي ما ته به راغونډ شي ما ته به وایي چې الله ته سفارش وکړه په ټولو پیغمبرانو لوی لوی وګرځېدو څوک هم نه کوي حضور پاک به فرمایي زه دا کار کومه زه کولی شم زه کوم مقام محمود د الله د عرش لاندې یو ځای دی هلته به ورننوځم الله به داسې ثناګانې او حمدونه ما ته وړه کې واچوي وایي چې دې دنیا کې راته رایادې نه دي ابه زه وویمه اوور ورځې د دنیا په اندازه اوږده سجده به حضور پاک مبارک وکړي اوږده سجده او بیا به سر پورته کړي جبریل علیه السلام به ورته راشي چې داسې څه غواړې وغواړه وی خدایه دې مخلوق سره حساب کتاب شروع وکړه نو دومره سخته ورځ ده چې پیغمبران دا ماشوم مالک ابن دینار ته وایي دومره سخته ورځ ده چې پیغمبران پکې الله سره نشي مخامخ کېدلی نو ته څه وایې چې ماشومان ګوره یو مثال ورته دا ماشوم مالک ابن دینار ته وایي وی کاکاجي وی لرګې چې ترکان راوالي نو د بعضې لرګي نه میز جوړی د بعضې نه کرسی جوړی د بعضې نه کټ جوړی د بعضې نه تمبه کړکۍ او دروازه جوړی نو دې ترکان ته څوک ویلی شي چې د دې لرګي نه دا شی ولې جوړ کو دا دې ولې جوړ کو دا دې ولې جوړ کو او بعضې ټوټې راوالي هغه په اور کې واچوي څوک دې تپوس کولی شي چې دا بعضې توتنې دې دې اور کې ولې واچول وی نه بچې دا تپوس ته څوک نشي کولی وی کاکاجي دا ولې وی د هغه خپل لرګی دی که
که څوک ته تپوس وکړي لکه د ما خپل لرګی دی که اور کچوم که میز جوړوم که کړکۍ جوړوم که دروازه جوړوم ستا را باندې څه وایي دغه رنګې دا مخلوق د الله مخلوق دی نو که دا ماشوم دوزخ ته وغورځوي څوک ورته ویلي چې دا دې ولې دوزخ ته وغورځو الله وایي خو د ما پیدا وه خو ستا پیسه وایي چې دا خبرې دا ماشوم کوي وایي وجود مې رچېږي چې د قیامت دې لوی ورځ ته وګوره چې پیغمبران پکې په یره دي او د الله مخلوق دی چې څه پې کوي کولی شي که ماشومان مونږ دوزخ ته غورځوي څوک به دې کاکاجي تپوس وکړي مالک ابن دینار ورته بچې دا د الله د کتاب فیصله ده د الله د کتاب چې ماشومان الله اورته نه غورځوي جاړه ما دې ماشوم جړل وی دا ولې جاړې مور والی پلار والی وی نه دغه د قیامت ورځ ته ګورم نو ماله جړه راځي وی ماشومان الله اورته نه غورځوي وی کاکاجي وی مور چې مې کله اور بلی وی زه ورته ناست یم نو وی دا واړه واړه توتن کې لاندې کي لاوله غبل کی نو دا غټ لرګي پې د پاسه کېدي هسې نه مونږ دا واړه توتن کې لاندې کی او دا غټ غټ را باندې د پاسه راوغورځئ دې ته ماشوم وایي تربیت دې ته ویل کېږي د دې ماشوم کې د ماشوموالي لپاره کې دا سوچ پروت دی چې الله په عذاب قادر دی د قیامت ورځ شته پیغمبر هم د الله مخکې مجال نشي لرلی چې بې د الله د خبرې نه خبره وکړی شي او بیا د ده په اړه کې د جهنم د اور تو شته د ده په اړه کې دا پراته دي چې الله قادر مطلق دی که ماشوم رانیسي د چا پلار دې تپوس نشي کولی دا تربیت دی مور چې بچي له ورکړي او په ماشوموالي کې دا سوچي چې دا ماشوم لوی شي دی بسي دنه ولی الله د زمانې به جوړېږي که به نه جوړېږي